خطاب لپاره او د دغه جلسې او قربه او یو فاضل شخصیت جامع المعقول والمنقول نابغه زمان شیخ القرآن والحدیث قرة العیون او جناب حضرت مولانا عبدالحمید حماسی صاحب برادر گرامی صدیقی و رفیقی المحترم چې هغه مخې ته تشریف راوړي او حاضرینو ته خپله علمي وینا واوروي. جناب شیخ حماسی صاحب. الله أكبر. الحمد لله العزيز الحميد الودود والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. رواه الترمذي في سننه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طولوا راغلیو علماء شیوخ د احادیثو قومي مشرانو طالبانو ورونو مجلس ته چې هر څوک راغلي د مونږ جامعې او د مونږ کلي ته په خیر راسئ ورکله راسئ. ما خپله زړه نه ده چې زه څه خبرې وکړم، صرف یوه مختصره خبره کوم د ټولو علماو د والد صاحب. اصل کې مونږ ته ډېر میلمانه راغلي وو، د لوګر بابا تقریر نه پاتې سو، صاحبزاده صاحب، نثار احمد چې هغه نور مشران علما دي، هغوی باید خبرې کړې وای، خو مونږ داسې اراده کړې وه چې د مونږ جلسه به 12 بجې بیخي ځتې ختمې فارغینو دستاربندي به هم شوي، خو بس دا د انسان په اختیار کې نه وي. کم حدیث مې چې ویلې د دې لږ ترجمه کوم عوامو ورونو، تاسې به ما سره د دې حدیث ترجمه اورئ. یوه خبره بله کوم بیا چې د ما کم هدف دی انشاءالله هغه د ټولو علماو هدف ده. عبدالله ابن عباس د رسول الله سلام نه حدیث نقل کړي، هغه وی رسول الله سلام ویلي لفقيه واحد، یو عالم دا شیطان ته دومره سخت ده من 1000 عابد، 1000 عابدان یو طرف تکا، یو عالم په شیطان باندې دروم تمامیږي. شیطان د یو عالم نه دومره ډاریږي د 1000 عابدانو نه ډاریږي. 1000 دانې هغه عابدان چې د الله عبادت کوي، شپه ورځ په نفلو تهجد ولاړ وي، خو دغسې یو عالم چې د جامعې نه الله نن 80 یا د 80 نه زیات علما الله نن فارغان کړل. نن به د شیطان یوه ټرای او د شیطان د ملګرو، ځکه دا چې نن لاړل 80 کلو ته 80 ولسوالیو ته ځي، هلته د شیطان جای ورک شو، هلته نن د شیطان کور وران شو. نو د شیطان زمنو باندې هم همداسې نن بده ورځ ده، ځکه د شیطان دپاره شیطان باندې مونږ د پیغمبر وارثان یو. الله دې مونږ د پیغمبر وارثان جوړ کړي. د ترمذي حدیث ده لفقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عابد. 1000 عابدان یو طرف تکا، یو عالم بل طرف تکا. شیطان د یو عالم نه په نسبت 1000 عابدانو ته ډېر ډارېږي. راځئ اوس د شیطان ملګري، هغه د شیطان ملګرو باندې هم نن یو فاضل د جامعې، یو د احادیث النبویه او د بخاري عالم، هغه د 1000 عابدانو نه دومره نه ډارېږي لکه د یو نه چې ډارېږي. داسې ده که نه؟ یو ورځ امام سیوطي رحمت الله علیه لقط المرجان فی احکام الجان کې لیکلي دي، امام حافظ ابن ابي دنیا مکائد الشیطان کې او الفقی والمتفقه خطیب بغدادي رحمت الله علیه لیکلي دي. و یو ورځ شیطان ته د خپل مسیان راجمع سول، ورته ویلې شیطانه
من تر اوسه پورې د عالم او د عابد په مابین کې فرق ونه کړ. عالم هم د الله دین خلکو ته رسوي، مونږ ته خطر ده، او عالم هم د الله دین خلکو ته رسوي، مونږ ته خطر ده. هغه هم د الله عبادت کوي، هم د الله عبادت کوي. مونږ خو تر اوسه پورې په دې باندې پوه نه شولو چې د عالم او د عابد په مابین کې څه فرق ده. دواړه د الله د دین د الله عبادت پرست دي، د الله د وحدانیت او د الله دین خلکو ته رسوي. خو د لمسیانې ورته ویلې مونږ تر اوسه پورې د دې فرق ونه کړ. ده ورته ویلې ای لمسیانو څومره کمقل یې، څومره احمقان یې. د نن زمانې د شیطان لمسیان هم نن دا درکړې ده چې دا خلک چې دي دا د الله دین خلکو ته رسوي، د الله دین به د اسلام او د دنیا ګوټ ګوټ ته بیرته رسوي. دغه د اسلام بچیان به د شیطان زمن په دې خبر دي چې د جامع قرطبي او د بیت المقدس باندې به بیا د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ بیا د بیت المقدس په جماعت چې ابراهیمي قبله ده بیا بال طرفي د شیطان زمن په دې خبر دي. ځکه دغسې خلکو ته نن د سایسې او سل مصیبتونه جوړوي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. نو وای هغه ورته راغی دا شیطان ورته ویل چې راځئ زه به یې استاد څه ته درو ښیم چې د عالم او د عابد په مابین کې کم فرق ده. را روان سول، شیطان ځان نه ملنګ جوړ کړ، په لاره کې کېناسته. یو بزرګ او عابد ده چې ټول عمر یې نه غیبت کړی ده نه یې زنا کړې ده، ټول عمر د الله عبادت کوي. چې په لاره باندې را روان سو، پوښتنه تېر نه کوي، وایي زه یو ملنګ یم. دا شیطان ورته وایي پېژنې نه، دا نورو شاګردان غوندې ځانونه ورته جوړ کړي ملنګان. یو پوښتنه کوم، وای امر کوه، وای الله قدرت لري کنه چې دا ټوله دنیا په یو اګۍ کې یو ځای کې بغیر د دې نه چې دا اګۍ غټم نه کي، بغیر د دې نه چې دا دنیا وړم نه کي، الله قدرت لري که نه لري؟ وای دې بزرګ ورته ویلې یاره ما ته خو د دې معلومات نشته. چې لږ تیر تیر سو ورته ویلې، وای ودلې د عابد مې درته د الله په قدرت کې شکمن که کافر مې کړ، په یوه خبر باندې د زر کلونو په عبادت کې مې شکمن کړ، بس ګرځې دې ځکې جای جهنم سو. لږ وړاندې یو داسې خیرن مولا را روان ده، هغې ته په لار کې شیطان کېناسته. هغه ته وایي یوه پوښتنه درنه کوم، وایي امر کوه، وایي الله په دې قدرت لري که نه زه یو ملنګ یم؟ وایي دا شیطان ورته وایي زه یو ملنګ یم. الله قدرت لري که نه چې دا ټوله دنیا په یو هګۍ کې را جمع کړي؟ هغه ورته ویلې و. د شیطان ورته ویلې خیر دی، یو دلیل خو م راته ووایه. وایي الله قرآن کې وایي کن فیکون، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. کله الله سي یو شي ته اراده وکړي چې کن ورته وایي فیکون بیا سي الله یې جوړ کړي. نو شیطان ته څوک ډېر خطر ده؟ نن دغه خلک خطر دي. عوامو ورونو انشاءالله د مونږ د تعداد چې مونږ معلومات کړی د 10,000 نه د مونږ د جامع د نن دستاربندۍ نفوس انشاءالله زیات ده. صرف یوه غوښتنه د تاسې نه کوو، د الله دپاره به یې راته وایئ، د چا نه به ډارېږئ نه. یو زه چې څه بیا درته وایم، او د زړه د اخلاصه به یې وایئ، خیر د دریا په خاطر یې مه وایئ. نن کفري دنیا دغه نه لولیږي چې د تاسې دومره ګڼ تعداد باندې سم د نیمایي افغانستان نه خلک راغلي یئ، د کفارو باندې تحمل کولی نه سي. ډېر کفار به دلته ګرځي، په دې مجلس کې به هم تاویږي را تاویږي، هغه یې دا نه سي تحمل کولی چې داسې د خاورو کلي نه نن د افغانستان تقریبا شپېتو ولسوالۍ او کلي ته نن د الله د بخاري اشاعت کېږي، دا یې نه لوړېږي. نو هغه دغې مدرسې ته نه د ټول افغانستان د مدارسو ته 100 چلونه جوړوي. رښتیا ووایئ تاسې د مدارسو د دفاع لپاره تیار یې او که د جامعې دې بندې وي؟ د جوامعو د بخاري د اشاعت لپاره تاسې خپل مال او خپل بدن قربانولو لپاره تیار یې که نه؟ هغه څوک چې دلته به مزدوران موجود وي وایي اورئ مونږ هم دغومره خلک لرو. مونږ چا ته رقه لېږلي؟ مونږ تاسې ته رقې در لېږلي؟ په خپله مینه باندې تاسې دلته راغلي یئ. مونږ لله الحمد دا اوس زه په خپله باندې د سبا ورځې نه نیولې تر راتلونکې او هفتې ورځې پورې د ما یوه ورځ هم خالي نه ده
چې د افغانستان بیلو ولایتونو کې د ستر بندګانې دي، یعنې کابل هم پرېږده، پکتیا ده او خوست او بغلان ده او میدان ده. لله الحمد په دې موږ خوشحاله یو. دا نن کفر نشي برداشت کوئ. نن دا د بروکسل د ناټو هغه کانفرانسونه چې پکې کېږي هغه د احادیثو د قرآن اشاعت نشي برداشت کوئ. دفاع یې کوو که نه؟ مدارس یې دې بندې دي که خلاصې؟ څوک چې د مدارسو ته خطر جوړوي، څوک چې د مدارسو نه غوښتونکي په غیر د مرګ وي. او یوه غوښتنه د علماو نه په آخر کې کوم، خیر د علماو. الله په دنیا کې چاته علم ورکړی، چاته یې نه ده ورکړی. ټول علما یو رقم ته نه دي، ټول د لاس ګوتې یو رقم ته نه دي. د دې عنادونو اختلافونه نه تېر سئ. په اتحاد باندې د افغانستان هر څوک اتحادیه لري، د علماو یو اتحادیه جوړه کړئ. خیر د تاسې مشران سئ، موږ دې مشري نه کوو. د ما د خپلې مدرسې طرف نه، د جناب شیخ صاحب د ما طرف نه هر څوک چې تاسې مشر کوئ هغه مشر کوي. عبدالسلام ضعیف صاحب اوس خطر کې ده. یو اتحادیه مونږ د کابل ولایت علماو د خوست د پکتیا او د غزني دغه علماو اتحادیه کړې وه. نو زه نه یم خبر چې ولې دا ضعیف صاحب ضعیف شو. اجرایي صاحب د بغرام دلته ناسته، کېدای شي هغه چې دی د افغانستان د امارت اسلامي په وخت کې ډېر خلک یې پېژني، چونکې مونږ سره د هلمند د یو زوم دلته مونږ سره په جامعه کې نن فارغي کې راغلی. بیا مې ترې غوښتنه ده که ته ورسره کولی شي چې ووینې د ما طرف نه ورته وایي هغه اتحادیه دې څه شوله. علماو موږ اتحادیې ته ضرورت لرو که نه؟ اتحادیې ته ضرورت لرو. د موسیقي دانانو د ډمانو اتحادیه شته نن زموږ علماو نه. دا نن زموږ د جامعې یو تاریخ نشته، هلته پلار بېچارګۍ ناست هغه راغلی په زندان کې نن پروت ده. خیر د تاسې خو د دې پوښتنه وکئ، د دې حکومت چارواکو نه غوښتنه کوو. تاسې نن که څوک وس لرئ هغه امنیت ته ورشئ، د ده دا دوسیه وګورئ چې د ده په دوسیه کې څه شی دي، چې هغه بېچارګي خپل کارټونه چاپ کړي او د سربندۍ ته جلبات نن تللي، صرف په کارټونه باندې نیولې. دا جرم د مسلمانانو. هر ورځ به په مونږ باندې بس دا وي، ولې مونږ د دې ملت خلک نه یو. د 10 زره نه زیات کسان مونږ په یو ورځ باندې راجمع کوی شو. که مونږ وطن ته خطر وای زموږ میوه وګورئ، که مونږ وطن ته خطر وای مونږ وطن ته شر جوړولی زموږ میوې ته وګورئ. ما پرون مو ویلې د ونې ونه بهتر ده او که د توت ونه. ولې خلک د توت د ونې عزت کوي؟ ځکه میوه لري. د مونږ میوه وګورئ، د مونږ ثمره وګورئ. عوامو ورونو دا د سره یاد ساتئ، مونږ هیچ چاته هم خطر نه یو، کفر ته خطر یو. څوک چې کافر وي د مونږ وطن د اسلام وطن ده، خبر دی کافرانو دا در باندې نه لورېږي. د ساکو خلکو تاسې ته اخص الخصوص وایم چې الحمدلله د ټول افغانستان نه درته خلک راغلي، د تاسې لپاره افتخار ده. دا یې در باندې نه لورېږي د کافرانو. مقاومت وکړئ، یو مرګ ده یو ژوند ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاکم الله احسن الجزاء. داو حضرت شیخ صاحب مدد ظله العالیه چې تاسو ته د خپلو